راځئ نن وګورو چې په آیفون کې په وړیا ډول او بل انټرنیټ AI څنګه وکاروو. دا اوپن سورس AI ماډلونه خپل محدودیتونه لري. د عکس جوړول، ژور تحقیق لپاره د ویډیو جوړول او یا تازه معلومات بنی پکښې او سلو به هم کار کوي. خو ستاسې په روزمره کارو کې تر 80% همکاري د سره کولای شي. او بیا که چیرې سامسونګ لرئ او یا لپټاپ لرئ، د هغه لپاره ما جلا جلا ویډیوګانې جوړې کړي چې زه به په کمنټ کې لینک درته پرېږدم چې تاسې کولی شئ په هغه کې هم په وړیا ډول د AI څخه استفاده وکړئ. د آیفون په اپ سټور کې د لوکلی AI اپلیکیشنونه ډاونلوډوم او بیا وروسته د AI ماډل ورته انتخابوم. اوس لپاره زه د اپل فاونډیشن ماډل ورته انتخابوم چې ډاونلوډ ته ضرورت نشته. او تلیفون ایروپلین موډ ته اچوم چې هم وای فای په بند سي او هم 3G په بند سي. اوس لکه چات جی پي ټي او جیمینای تاسې هر سوال ځینې کولی سئ. د مثال په ډول زه سوال ځینې کوم چې ماته کوانټم کمپیوټینګ را تشریح کړه د مثال سره، ماته به یې هم تشریح کړي او هم به مثال راکړي. او که بیا چیرې غواړم چې د نورو مشهورو کمپنیانو اوپن سورس AI ماډلونه انتخاب کړم، د مثال په ډول زه ځم د کوین هغه تر ټولو کم سایزه چې 365 MB سایز لري AI ماډل را ډاونلوډ کړم. او د کوین هغه دوه اول AI ماډلونه چې دي هغه ویژن لانګویج ماډل هم لري. هغه په دې معنی چې تاسې عکس ورته اپلوډ کړئ او د هغه عکس په اړه به AI تاسو ته معلومات درکړي. او که چیرې بیا غواړو زموږ سوالو ته د کوین AI ماډل جواب راکړي، نو زه د اپل فاونډیشن پر ځای د کوین AI ماډل انتخابوو. اوس تاسې هر سوال ځینې کولی سئ. حتی کولی سئ PDF فایلونه ورته اپلوډ کړئ چې د هغه خلاصه درکړي یا درته انالایز کړي. او د دې ترڅنګ تاسې کولی سئ عکسونه هم ورته اپلوډ کړئ چې معلومات یې درکړي. او بل ښه ځانګړتیا چې ده د کسټم انسټرکشنز ده چې ته د ځان په اړه ټول معلومات ورکوې، نو چې AI بل وخت تاته هر جواب درکړي دغه معلومات ټول په نظر کې نیسي او تاته جواب درکوي.